که دې لږ هم د ده په سر څوک لاس کېږدي نو انشاءالله تعالی بیا د ده مخې ته څوک هم نشي وتلی. شروع کوم په نامه الله چې ډېر مهربانه او بخښونکی ذات دی. ظهور صاحب، منظور صاحب او زرداد صاحب او نور چې زما روان دي کوم درانه پښتانه ناست دي ټولو ته په جمع السلام علیکم. زما د لاس نه چې کله دا میک راځي نو ایمرجنسي بدل صاحب مری موچې په منډې ورغی. زرداد صاحب را باندې ډېر ګران و، نن زما تګ ډېر لرې خو دې دپاره ما ډېره دا ځای ضروري دی. یعنې ستاسو په دې چار چاپېره علاقه کې زموږ په دې پېښور کې الحمدلله ډېر غټ غټ شته، خو د دې خلکو دا خدمت چې کوم دی د دې چې کومه د علم سره دا مینه ده یا د دین سره دا مینه ده یا د پښتونخوا د خاورې سره دا مینه ده نو دا ډېره زیاته غوره ده، ډېر اوچته ده، ډېر اوچت مقام لري. ظهور صاحب سره مې اوس خبرې کولې د دې سکول باره کې. نو تاسو چې څومره ناست خلک یې کم پلاران ناست دي، موریان ناست دي، د چاترګان راغلي دي، دا تاسو لپاره ډېره د خوشقسمتۍ خبره چې داسې قسم د ځوانان چې هغه زما په دې چار چاپېره علاقه کې دلته ټوپک و، دلته تماچه وه، دلته نشې تماشې وې او په داسې حالاتو کې داسې ضمیر اوچت شو او هغې د دې قوم د خپلو بچو د پښتنو خاص طور باندې دا زما په مخ کې د یو څو ګلالۍ راغلي د دې په سر یې د شفقت لاس کېښود، ځکه چې هر هغه قوم هر هغه انسان چې هغه سره علم نشته، هغه سره پوهه نشته، هغه په دنیا کې پاتې. زمونږ د پښتنو بدقسمتي دا ده چې د روز اول مونږ هر چا ګوښه کړو، کله راته چا څه ویلي دي، کله راته چا څه ویلي دي. نو زما زه په دې ډېر یقیني یم چې پښتون د دنیا یو داسې ځان دی چې په هره لاره که دې لږ هم د ده په سر څوک لاس کېږدي نو انشاءالله تعالی بیا د ده مخې ته څوک هم نشي وتلی. او دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. د دې دا سکول اوس تاسو ته به کېدای شي پته وي دې د مخامخ ځای کې د یو مدرسې سټارټ نو مدرسه لکه مونږ الحمدلله ټول مسلمانان یو او دا په موږ فرض چې کوم د تاسو ناست خلک یې تاسو د دې هغې سره اوږه میلاو کړئ او دې سره ودرئ، ځکه چې کوم د دې دا ژوند دی لکه د دې کور خپل فیملي خپل دې دلته پاس نو دا ما ته پته ده چې د سکول سره د کور اوسېدنه ډېر ګران کار دی، ځکه ستاسو خو بچي په سکول تېرولیږي 5 ګنټو له ځان خلاص دلته بیا دغې ماشومانو سره 15 ګنټې تېرونه بیا د دې دا شور برداشت کونه دا ډېر ګران کار نو مونږ تاسو له او مونږ تاسو انشاءالله تعالی دې سره به ودرېږو د دې سکول دپاره او خاص طور د دې مدرسې دپاره چې کومه دا هلې ځلې کوي دا کوم د دې سوچ دی او فکر دی د پښتون قوم دپاره د دې ځای د بچي دپاره انشاءالله ما دې ته ویلي وي او بیا هم ورته وایم دې له به انشاءالله تعالی مونږ د چینل طرف مونږ سپورټ ورکوو. ما الریډي الحمدلله ما بهر ملکونو کې ډېرو ملکونو کې ما د دې خبره کړې ده او که الله ته منظور وي نو هغه زموږ چې کوم پښتنې میندې خویندې دي روریان دي هغه د دنیا د هر ګوټ نه دي هغه دې سره خامخا ودرېږي او مونږ تاسو ځکه چې لندن امریکا فرانس کاناډا جرمني دا روس کو پہله مونږ پہله د دې حق مونږ باندې نو صرف د دې پښتني سیمې د بچې چې کومې دې سره د کولالۍ راځي ماشومان
دا ټولې زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، زموږ بچې دي. د دې په سر به انشاءالله تعالی به د شفقت لاس ایږدو. زرداد صاحب سره، ظهور خان سره، منظور صاحب سره څومره چې دي لکه سټاف مال نامې له ټولو نه راځي، خو دا ټول د ستاینې وړ دي. زموږ فخر دی، موږ په دې ویاړ چې دوی په دې زمانه کې د خپله ځواني د دې دپاره دي ته زه به داسې ووایم چې خپل شپه ورځې ستاسو بچو ته بخښلې. نو بیا هم درته درخواست کوم چې د دې ځوانانو سره ودرېږئ او چې څومره هم کیدی شي کوشش وکړئ، ځکه دا سکول ستاسو په تعاون سره چلېږي او دې ما ته ویل 500 600 دا فیسونه لکه که 500 یې نو دا تقریبا 15 روپۍ ورځ چې مونږ په خپل بچي 15 روپۍ ورځ هم نه لګو. ځکه خلک لکه نن سبا خو مخکې به چېرته داسې وو اخترونو کې به مونږ نوې جامې جوړولې، اختر ته هم چېرته انتظار و. مونږ چې کوم وخت کې سبقونه وی په ټراټ په ناست وو، ګرمۍ کې به پکې یخنۍ کې به بیا په یخه ځمکه به ناست وو. زموږ استادان ډېر ښه خلک خو ولې زموږ دا قسم استادان نه وو. زموږ په وخت کې شاګرد ته دا حق نه و چې هغه به په کلاس کې د استاد نه سوال کړي. زموږ په سکولونو کې چې زموږ سره استاد هغه موږ سره اردو نه وویل، انګلیش خو موږ په شپږم کلاس کې ویل. نن الحمدلله دا ماشوم کته دلته په سټیج باندې اردو کې خبرې کولې، انګلیش کې خبرې کولې. دا ډېره ښه خبره ده. دا هفته مخکې زما یو دوه مېلمانه راغلي بهر ملک نه، نو هغه کس هغه له پښتو خو نه ورتلی، انګلیش کې زموږ ماشومانو ته ویل چې تاسو له پکار دا دی چې تاسو په انګلیش کې ځان جوړ کړئ. ګوره که چېرې ستاسو دا بچي انګلیش زده کړي، انشاءالله تعالی به د دې قرآن د احادیثو د اسلام چې څومره خبرې دي هغه به مخکې ورسي. نو کوشش وکړئ چې خپلو بچو باندې هر یو شی دیني او دنیاوي دواړه علوم زده کړي. دا زمونږ دې کې زمونږ د دنیا ګټه هم ده، د آخرت ګټه هم ده. سوچ وکړئ کم قومونه چې مخکې لاړل، چا چې ترقي وکړه، صرف او صرف د علم په وجه باندې. او موږ خو الحمدلله موږ مسلمانان یو، نو زموږ دپاره په علم کې د دې دنیا کامیابي هم ده او د هغه دنیا کامیابي هم ده. نو په آخره کې به زه چې کوم د دې سټاف دی، زموږ درې روریان دي، نور چې دې سره کوم خلک منډې تړلې وي د هغې ته به زه مبارکي ورکوم د دې کال پوره کېدو باندې. او دا مې امید دی چې انشاءالله تعالی کوم نوی کال راځي د دې چې کوم هغه مدرسه ده، پهله خو به دعا کوو الله پاک ته به دا سوال کوو چې هغه مکمل شي. که مکمل وي چې کار پې د نیمې نه زیات شي او د دې چې کوم راتلونکی پروګرام دی نو دغه انشاءالله تعالی موږ په هغه نوي بلډینګ کې وکړو او دلته دې ځای ته موږ ترقي ورکړو. ستاسو بچي دا زموږ بچي دي او انشاءالله تعالی په دغې بچو کې په دغې بچیانو کې د مستقبل پیدا ښه انسانان دي، بیا ډاکټر، انجینیر، پروفیسر، ټیچر، دا بیا د وروستو خبرې دي. دغه به پکې ښه انسانان وي چې هغه به زما د خاورې سره مینه لري، د خاورې ته به خپله مور او د پښتونخوا د پاکستان بلکې د دنیا د دې په کار په دې خبرو سره ستاسو نه اجازت غواړم. الله